په زړه پورې خو خطرناک حرکتونه. پارکور په افغانستان کې یوه نوې لوبه ده چې په دې ورځو کې مینوال چې زیاتره یې ځوانان دي پر ډېرېدو دي. جمیل شیرزاد چې ځان په افغانستان کې د دې لوبې بنسټګر بولي وایي که څه هم دا لوبه خلکو ته نوې ده خو ورځ تر بلې د خلکو پام ور اوړي. تقریبا 7 سال میشه در کابل. 7 کاله کېږي چې د کابل او ولایتونو په ګډون مو د پارکور لوبه پیل کړې. زموږ هڅې دا دي چې په افغانستان کې دغه نوې لوبه خلکو ته ور وپېژنو. پارکور یوه ښه خو خطرناکه لوبه ده. ښکلي او مختلف حرکتونه لري، داسې چې په نورو لوبو کې نشته. شیرزاد وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او د لوبو په برخه کې د مرستندوی ادارو ملاتړ ته اړتیا شته. هیچ کسی تا حال ما را کمک یا تر اوسه هیچا زموږ سره مرسته او ملاتړ نه دی کړی. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د بدني روزنې ریاست بلکې د مسؤلینو او سوداګرو لخوا سپانسر ولرو، ځکه چې په بهر کې پارکور نه یوازې مسؤل ادارې ملاتړ کوي بلکې ډېر ښه مالي تمویلونکي هم لري. دا مهال د دې لوبې لوبغاړي پارکور په اماتور او خپلسري ډول مخ ته بیایي. دوی وایي که د دې لوبې اړوند تجهیزات او د مسلکي تمریناتو زمینه ورته برابره شي نو دا لوبه به د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسیږي. با مشکلات زیاد ما کمبود وسایل و زموږ ستونزې د ځای او د پارکور لپاره د وسایلو نشتون دی. همدا د دې سبب کېږي چې زیاتره ورزشکاران جسمي زیان وویني، لاس او پښه یې مات سي. موږ له اولمپیک څخه غواړو چې موږ ته د پارکور زمینه برابره کړي او یو بهتره کلب جوړ کړي. پارکور یوه رزمي او ننداریز لوبه ده چې زیات تمریناتو ته اړتیا لري. دا لوبه د یو فرانسوي سرتیري لخوا د ویتنام په جګړه کې رامنځته شوه او د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې لوبغاړي او مینوال لري. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.